په کونړ کې جګړه څنګه ولې رامنځته شوه؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ. طالبانو په کونړ کې د دوو داعشو جنګیالیو د وژلو ادعا کړې. په کونړ کې طالب امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په دغه ولایت کې د داعش دوه جنګیالي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. په کونړ کې د طالبانو امنیتي قومندانۍ ویان فرید دهقان ویلي چې دا کسان چهارشنبې د وري پر 22مه د دغه ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د یو لړ شپنیزو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي او وروسته به قضایي ادارو ته وسپارل شي. هغه یادونه کړې چې له دغه کس څخه 2 میله وسله هم ترلاسه شوې ده. تر اوسه داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ګڼل کېږي چې د راپورونو په حواله د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم داعش ډله پکې فعاله ده او وخت ناوخت له طالب ځواکونو سره د نښتو خبرونه خپریږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالب چارواکو په وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې نشته. دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت ښې چارې.